السلام علیکم، زه امری اعظم کار او نن تاسو ته په یو نوي ویډیو کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروخم چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل فیسبوک په خواني سټوریانې وګورو. یعنی تر کوم وخت نه چې تاسو خپل فیسبوک جوړ کړی دی، له هغه وخت نه نیولې تر اوسه پورې تاسو چې په خپل فیسبوک ته څومره سټوریانې ورکړي دي، څنګه هغه ټول سټوریانې وګورو او څنګه هغه ټول سټوریانې بیرته موبایل ته ډاونلوډ کولی شو. نو زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل زه امری اعظم کار راځي شروع کړو. نو د دې سیټینګ لپاره به تاسو خپل فیسبوک را خلاص کړئ. کله چې مو خپل فیسبوک را خلاص کړ، پورته په دې دریو کرښو باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو به ښکته راشئ. په دې ځای کې به تاسو سټوریز پیدا کړئ دغه اپشن. که چیرې دغه اپشن تاسو سره په دې ځای کې نه و، نو تاسو به په دې سی مور باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دې ځای کې به تاسو ته دغه سټوریز اپشن ښکاره شي. نو زه په دې سټوریز اپشن باندې کلیک کوم. کله چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، نو پورته دغه د وخت نښان تاسو ته ښکاري، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا هغه سټوریانې دي چې مونږ په خپل فیسبوک اکاونټ کې پریښي دي. یعنی له کوم وخت نه چې ما خپل فیسبوک اکاونټ جوړ کړی دی، له هغه وخت نه نیولې تر اوسه پورې چې ما په خپل فیسبوک ته څومره سټوریانې ورکړي دي، هغه ټولې دلته ماته ښایي. دا ټولې هغه سټوریانې دي چې ما خپل فیسبوک اکاونټ ته ورکړي دي. نو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه سټوري تاسو بیرته خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ، د مثال په توګه زه دغه انځور غواړم چې بیرته خپل اکاونټ خپل موبایل ته ډاونلوډ کړم، نو په دې دریو ټکو باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو ته دغه ډیلیټ فوټو ښکاري، تاسو یې ډیلیټ کولی شئ او سیو فوټو، نو دا تاسو سره په ګیلري کې سیو شو. دا تاسو ته ښکاري. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د خپل فیسبوک اکاونټ پخوانۍ سټوریانې وګورئ او بیرته یې موبایل ته ډاونلوډ کولی هم شئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو ته لایک ورکړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو په داسې نور ښکلي ویډیوګانو کې. تر بلې ویډیو مو د خدای په امان.